Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. اهل کشف هغه دي چې الله رب الجلال او ته پردې لري کوي خو چې کله الله وغواړي دغه څه نه چې کله دی وغواړي بعضې جاهلان عقیده لري ویره زمونږ پیر صاحب ته چې ورشي هغې ته پته لګېږي چې د په دې زړه کې څه دي سینه کې څه دي نو علیم بذات الصدور دا صرف الله دی د یو پیغمبر دپاره هم دا صفت نه دی ثابت د یو ولي دپاره هم نه دی ثابت دا صفت نو ته مې خپل ولي دپاره خپل پیر دپاره ثابت دی یاره زما پیر صاحب ته څوک په زړه کې غلط خیال نه ولا پیر صاحب نه لګېږي پیر صاحب ته خبره ده پته غلطه خبره ده که الله کله ور وښیي دا سینه د بنده ورته کشف کې کېدی شي تاسو ګورئ ما مخکې بری باندې تفصیلي حالات تاسو ته روایت دلایل واقعات مثالونه بیان کړي الله پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم صاحب کشف دی مسلم شریف کې حدیث موجود دی ولزه چې دا معراج په شپه باندې ځکه معراج نه ورپسې وشوله سبا ته مشرکین خبر شو ول ما ته ښه ته په یوه شپه باندې بیت المقدس ته لاړې هلته نه بیا اول اسمان دویم درېیم څلورم پنځم شپه مولم بیا هغه ځای نه واپس راغلی ما ورته ویل ول ما ته وایي چې وایه مسجد نبوي په بیت المقدس کې څو ستنې دي څو دروازې دي څو کړکۍ دي نو چاته خدا نه یې پته ټول خلوتې جومات ته راغلی دا به د برتنې چې څو ستنې دي تر څو چې خیال شوی نه شمارلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب پریشان شو بیا الله رب الجلال ما ته بیت المقدس مخامخ کو دیو به سوال کوم ما هغې ته کنه جواب به مور نو ګوره چې الله غوښته ورته مخامخ کو الله چې غوښته رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې دی مخامخ دیوال کې الله جنت جهنم ورښیي لیکن چې نه غوښته نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي هار ورک شوی د یو سفر دوران کې فقام على التماسي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسې دو د غیر تلاش لپاره هار کتو صحابه کرام فواسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فواسا اناسا کسان ولېګل دغه په تعالی التماسي دغه په تلاش پیدا نشو نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې اوخ چې پاسې ورو هار دغه کلام دی پروت نو چې ورخوده مدینه منوره کې جنت جهنم ورخوده چې ورخوده مکه مکرمه کې بیت المقدس شام او فلسطین نه ورخوده او چې نه ورخوده د یو اوخ د لاندې هار پروت هغې نه ورخوده نو دا په اختیار د الله کې په اختیار د بندګانو کې نه وي نو دا د جهالت خبره کول پیر صاحب چې وګوري پته ورته لګي د دې په سینه کې څه دا د جهالت خبره ده تعلیم بذات الصدور الله دی د بنده لپاره د عقیده لرل د شرک عقیده لپاره سره انسان د اسلام نه خارج زمونږ عوام ورونه یې تقریبا دا جاهلان یې بوځي پیر صاحب ته به مخامخ کښېنئ او بیا به وایي هلته اول نه به ذهن جوړ کړي پیر صاحب ته به په اودس کې ورشي زړه به سوال کېږي ځکه پیر صاحب ته پته لګېږي نو دا خو د الله صفات دي ته خپل پیر له ورکې دا خو د پیغمبر دپاره نه دی ثابت دې وجه نه موږ عوام الناسو ته وایو د خلکو نه ځان منع کوي دا تبلیغي جماعت والا ورور دیو سره وخت ولګوه ایمان به دې جوړ شي عقیده به دې جوړ شي اعمال به دې برابر شي د دغه جاهلانو چې لاړې اول نمبر خو پیسو نه به دې ټول خلاص کړي پیسه به رااخلي حق پیر ستر به وروړي بس د پیر د طرف نه ورته پروانه بیا میلاویږي د جنت د پیرۍ مولدۍ قایل دي موږ علما دي ون څلور سلسلې مو زموږ پیران شته دی الحمدلله خو جاهلان نه دي د دې غونډه کې دا خو دنیا هم دي تباه کې آخرت هم دي تباه کله به پیشنګویانې درکوي د غیبو خبرې به درته کوي کله به دې پالونه ګوري او په خپله مونځ هم نه کوي د سر بس بیا خو رسېدلی دی یو مشهور پیر یو ځای ته راغلی و مولد خواته نو څو ورځې د هغه په حجره کې تېرې کړې مونځ هم نه کوو نو چې یو پیر مونځ نه کوي دا به څه پیر مونږ لپاره معیار خو شریعت دی د یو چا بزرګي ګورو د شریعت په معیار به ګورو چې یو څوک په شریعت باندې ژوند او عمل نه تېروي دا پیر نه دا خو یو ګمراه سړی دی رسه مونځ یې نه کوو هغه دې ښځې به ورله خدمتونه کول سبا بېګا به ورله خوراکونه لولیانې تیارولې نو پیر صاحب بل ورځ پسې هغې خپل خاوند ته ویل تا خو مونږ په خدمتونو ستړي کړو روغ هفته یې وشوله په کور کې دا پیر صاحب خو مونځ نه کوي رسه چې راغی خپل پیر ته یې ویل ښځه خو مې دغسې ویل هغه ورته ویله دې ته ووایه چې ساده ښځې مونږ ناست دلته یو خو مونځ په حرم شریف کې کوو مونږ هر مونځ ته په تصور کې هلته ځان رسو مونځ هلته کوو ظاهره دی نه کوو باطنه دی کوو بیا بسې هغه ښځې پسې جواب راولېږو ده ته ویلو پیر صاحب ته دې ووایه چې ته مونځ په حرم کې کې
مکه مکرمه مدینه منوره کې نه خو پاک علاقې د خوراک عمل تک وکنه ظالم مون ځل تک خوراک په زمون ته به ورته هغه ته ولنه تا مستقیم ورغله پر څه به دی ورغله هغه دې څه ورغله ساده ورجی په خې کړی دنه به کې پولا او چرګان او وفي کې خدمت پر پاسه په غټ ټالی کې د پاسه ساده ورجی چې غیر اوستر پر څه بلا سم ورنو نو کې پیران خو دې د باطل پیران په غوړو جوړ دا او پیسو په مالولو باندې پیر څه او دا بس ګاډي ماډي او دا سیستم دا ټول دا و حرام مالی په حرامي طریقې سره وصول کړي خپل عوامو ته به څور خولي او زمونږ منطقه خلک دا هره دا وابیان دي یقینا وابیان غ نور دي غیر مخالف چې ورته وي مونږ نه یو وابیان الحمدلله البته بدعات رد کو په سختۍ سره کو زمونږ علماء دیوبند شیوه دا و د بدعات رد او کړه د کول کړه په دې کې چا خیال نه ساتل نو که څو پیر صاحب مواد شي دلته یو پیر وفات شو اتیا تولې سونه د پیسات کې ور کړیو او د اسقات د سره پاره کې نو ما ته لګر تاسو پیر به څنګه ودل ټول من نه روجینی ولې دې نه منځو کړی تاسو اسقات له وسو کو نو چې نه یې پرې به ته اسقات د څه ورکې هم خبر کې هغه کیسه جوړ کې رنج جوړ کې اسقات وی دشتره په خپل ځای په شرایطو سره مونږ انکار نه کوو خو د مخبرو کې چې نن سبا سره جوړ کړی دي قسم دې کړه هغه اسقات کوم چې فقهاو ذکر کړي دا دغه پیرانو دغه باطل پرستا خونانو دا دغه خپل ګیډي شي هغه ته و بیا نو پس پیرانو هم انکار نه کوو دغه قایل نو به وطن سره وړه د پاسه بسپین ورجه راولې پیر څه بلا سم ورناوړه نو خو خاوند را څه ته تاسو وخت کړی پیر څه ناغه ته پیر څه ته وایا چې تا ته سينو د حال پته خو لګيږي ستا بقول ته حرمین شریفین د دې جن ګوري ال تمونځ لزیر دي جنا د سپینې ورجې لګا خو کړه دین لاندې پولاو ته چرګار پر دې پته درته پیر څه پیرا غزینه کړه او ځکه په پته ورته چې څو ورانه نو واره کشف شتره په خپل ځای خدای الله په اختیار کې د بنده په اختیار کې نه وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا کشف خاوند تاسو ګورئ واقعي مشهور ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ منبر رسول باندې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ولاړل 1400 کیلومتر لري ساریه هغه باندې حمله کیږي پته نشته مجاهدینو دغه لخرتا د 1400 کیلومتر لري ناواز ورکې ساریه الجبل شاته حمله در باندې کی ودا په نظر څنګه 1400 کیلومتر فاصله د دې نه کراچي په نظر ناراضي اواز څنګه ورسېدو نو دا د کرامت الله ورته ورخو د حالات ورته ورکشف لدا اواز د عمر فاروق رضی الله تعالی الله د غیبی مخلوق په ذریعہ باندې ورته ورسو نو عمر فاروق د کشف خاوند دی چې راغی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې وکړو نو دی وای د پیغمبرانو مرخ په دې طریقې سره د روح انقباض راشده دل ترابن شي حبس شي بند شي د زړه تعلق ختم شي ټول بدن نیم تعلق ختم شي نو مرګ په دې طریقې سره راشي نو عمر فاروق زوتن روح ولید الله ورختاره کو نو هغه چې روح شته ده نو مرګ راځي د انسانانو په دې سره روح بهر وځي او دلته لا روح شته نو مرګ څخه وفات څنګه شو نو عمر ابو بکر صدیق رضی الله عنه اشاراتو کې پوهه کو عمره د پیغمبرانو مرګ وفات هم په دې طریقې سره دې وجنه تسلیم شو کې نو خبره نو دی وګوره نورم دلایل د سلور دلیل تاسو وړاندې ما ذکر کړل او دا بلډل او یو حدیث پیش کړي په دې باب کې حدیث خبره واحد ده او دویم دیو تعریف د مرګ پیش کړي چیرې انقطاع روح الجسد باوی جواب ورکړي هر چې تاسو روایت پیش کوي نو دا خبره واحد ده او کما عقیدی کې چې مونږ باسو د غیر پاردیسي او قطعی ثبوت قطعی دلیل تاسو راوړی چې د عقیدې بنیاد ور باندې خولې کیږي نو بیا صحیح ده خو یې نشته د رسیو حدیث دویم نمبر تاسو انقطاع روح انقطاع په معنا د خروج سره اخلي دا غټه غلطی ده تاسو نو انقطاع په معنا د خروج سره نه دی انقطاع په معنا دا تعلق کټ کېدو سره دی او تعلق کټ کېدل په خروج سره مراتل شي او په حبس سره مراتل شي نو بهرحال یو خبره مې دا وکړه او موږ دیو ته پوښتنه کوو تاسو دا ویل شي چې څنګه رسول په مرګ باندې عقیده لرل ضروری دي د قصې په کیفیت د مرګ باندې عقیده لرل ضروری دي تاسو دا ویل شي چې څنګه مرګ منکر کافر دی هم د قصې کیفیت د مرګ منکر کافر دی دیو چې زموږ عقیده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ دنیا کې راغلی البته د مرګ کیفیت څه
مگر تفصیل الله تو وسپا جوار کیفیت سری په خروج سری په حبس سری دواړه د اهلی حق اقوال ني په باندې دلایل ور سره دي موږ په دواړو باندې عقیده ساتو چې په کم یو کیفیت سری هغه دواړه حق دویم د من رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او حیات دی ان شاء الله العزیز په باندې به زموږ جمعه کی خبره کوم خودم خبريات وساتئ دا په موږ باندې الزام دی تهمت دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار کوو څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا د مرګ نه انکار کوي دا قطعي کافر دی څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره دنیا کې د مرګ نه مني دا عقیده د کفر ده مرګ راغلی دی وعده د مرګ په قرآن او حدیث سره ثابت ده او وقوع د مرګ د په خدای صدیق اکبر سره په اجماع د صحابه کرامو سره ثابت ده ان شاء الله ولز مخکې تفصيلات به مخکې इस्लामिक साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300 5949 296।